ایمان پلورونکي 12مه برخه. د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر د غزم کارا پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر د غزم کارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى، اما بعد. ورونو زموږ او تاسو کیسه دې ځای ته رسیدلې و چې علي بن سفیان رحمت الله علیه د فخر المصری او موبی په لټه کې تر قاهره پورې راورسید، او په قاهره کې هم هغه جاسوسان په هغوی پسې ولېږلې چې د علي بن سفیان تر قومندې لاندې کار کاوه، خو هغوی بیا هم ونه توانېدلې چې د هغوی درک ولګوي. د چا په تعقیب کې چې علي بن سفیان رحمت الله علیه راغلی. څلور ورځې علي بن سفیان رحمت الله علیه د حکومت له مرکز نه بهر یو خوا بل خوا ګرځېده. د هغه د کار ساحه د پوځ د مشرتابه شاوخوا وه. پنځمه شپه د شین اسمان لاندې په پراخ میدان کې ناست له خپلو دوو جاسوسانو یې رپورټونه اخیستل. د هغه یو سیاست دا و چې د هغه ټولو سړیو ته دا معلومه وه چې هغه څه وخت او چیرې وي. د هغې ډلې یو سړي یو بل سړی له ځانه سره هغه ته راوست او ویې ویل دی خپل نوم فخر المصری ښیي. په ځنګلي بوټو کې کوږ وکېده، غورځېده پرځېده. ما چې ورسره خبرې وکړې ویې ویل ما خپل پوځ ته ورسوه. دی ښې خبرې هم کولی نه شي. په دې دوران کې فخر المصری ناست و. علي بن سفیان ترې وپوښتل ته هماغه قومندان یې چې له محاذ نه د یوې نجلۍ سره راتښتېدلی یې؟ فخر المصری په ګډه وډه ژبه وویل زه د سلطان د پوځ باغي یم، د اعدام وړ یم، خو زما پوره خبره واورئ که نه تاسې ټول به اعدام شئ. علي بن سفیان رحمت الله علیه د هغه له خبرو وپوهېده چې دا سړی نشه دی یا د نشې نشتوالي دې حالت ته راوستی دی. هغه یې خپل دفتر ته بوتو او هغه کڅوړه یې ور وښوده چې په لاره کې یې موندلې وه. پوښتنه یې ترې وکړه دا کڅوړه ستا ده او تا له دې نه شیان خوړل؟ فخر المصری ځواب ورکړ هو، هغې پر ما له همدې خواړه خوړل. علي بن سفیان رحمت الله علیه له کڅوړې نه څیزونه را ایستلي وو او مخې ته یې ایښي وو. فخر المصری چې دا شیان ولیدل تلوار سره یې هغه ته لاس وروړ، خو علي بن سفیان د هغه لاس ونیو. فخر په بې صبرۍ سره وپوښتل د خدای لپاره ما ته یې د خوړلو لپاره راکړه، زما ژوند او روح په همدې کې دی. فخر المصری بې هوشه او بې روحه کېده. علي بن سفیان رحمت الله علیه په هغه باندې یو شربت وڅښ چې د افیونو ضد و. فخر چې ښه شو نو هغه ته یې ټوله پېښه واوروله. هغه له محاذه په نجلۍ پسې څنګه تللی و. سوداګر پر هغه قهوه څښلې وه چې له اغېزې یې هغه کومې بلې نړۍ ته تللی و. سوداګرو د صلیبي جاسوسانو چې له هغه سره کومې خبرې کړې وې هغه یې هم ورته وویلې. بیا یې چې له نجلۍ سره پر اوښ سفر کړی و هغه یې ورته وویل چې موږ پرله پسې را روان وو. اوښ را سره ښه ملګرتیا وکړه. د شپې به لږ څه تم کېدو، نجلۍ به هغه ته له دویمې کڅوړې نه خوراکي شیان ورکول. هغه خپل ځان پادشاه ګاڼه. نجلۍ هغه ته د خپلې مینې وعده ورکړې وه او د واده ژمنه یې هم ورکړې وه، خو نجلۍ دا شرط هم راته ایښی و چې هغه به د سوډانیانو قومندان ته رسوم. ما به په لاره کې هم له واده پرته د هغې سره د نفسي خواهش د پوره کولو کوښښ کوو، خو نجلۍ به زه په خپل غېږ کې ونیولم او په خبرو خبرو به یې له خپلې ارادې واړوم. فخر دا خبره احساس کړې هم نه وه چې ګوندې نجلۍ هغه د افیونو او خپل حسن په جال کې ګیر کړی دی. په درېیم پړاو کې چې کله هغې د خوراک څښاک لپاره اوښ ودراوه نو کڅوړه نه وه چې د اوښ د ځغاستې له امله چیرې پرېوتې وه. نجلۍ هغه ته وویل چې ستنېږو او کڅوړه لټوو، خو فخر المصری ورته ویلي و چې هغه باغي پوځي دی، اندېښنه ده چې په موږ پسې به څوک راځي او موږ به تعقیبېږو. نجلۍ ضد کاوه چې کڅوړه باید خامخا ولټوو. فخر المصری هغه په دې ډاډه کړه چې د لوږې له لاسه د مړینې هېڅ خطره نشته. په لاره کې به له کومې ودانۍ نه څه راواخلو، خو نجلۍ ودانۍ ته نږدې کېدل نه غوښتل او ودانۍ ته نه ورتله او ویل یې چې بېرته ستون شه.
فخر المصری هغه په زوره پر اوښ کېنوله، تر شا یې کېناست، اوښ یې پاڅاوه او په منډو یې کړ. دا د سفر درېیمه شپه وه. راتلونکی ماښام هغوی له ښاره بهر د سوډانیانو د یو قومندان کور ته ورسېدل. خو فخر المصری په خپل سر کې داسې ناارامي احساس کړه لکه چې په کوپړۍ کې چینجای خوري. هغه په کرار کرار رښتینې نړۍ ته راغی. هغه ونه پوهېده چې دا د افینو په لاس د نه ورتللو اغېزې دي. د هغه خیالي پادشاهي او په ذهن کې ځای شوی جنت په کڅوړه کې په کومه شګلنه بېدیا کې پرېوتی و. نجلۍ د هغه په مخ کې قومندان ته د صلیبیانو پیغام ورکړ او هغه یې بغاوت ته وهڅاوه. فخر ورسره ناست، خبرې یې اورېدې. د هغه د ذهن چینجی غټ شو او ژر ژر په خورېدا شو. نشه یې وتلې وه. د هغه په یاد شول چې له محاذ نه راتښتېدلی دی. نجلۍ یعنې موبي په همدې خیال کې وه چې فخر نشه دی. نو ځکه هغې بې ویرې طرحې سوډاني قومندان ته دا هم وویل چې د علي بن سفیان او صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه ترمنځ بدګماني پیدا کول پکار دي چې هغه په څرګنده نیک او پرهیزګاره دی، خو د ښځو او شرابو لیوال دی. د هغوی په دې اوږدو خبرو کې د سرغړاوي خبرې اترې هم وشوې. دغه مهال فخر المصری په مکمل ډول راویښ شوی و، خو په سر کې د ننه ناارامي هغه ډېر خفه کړی و. نجلۍ قومندان ته وویل چې که بغاوت کوې نو وخت مه ضایع کوئ. سلطان صلاح الدین ایوبي په محاذ کې نښتی دی. نجلۍ دا درواغ هم وویل چې صلیبیان 2-3 ورځې وروسته بله حمله کوي او سلطان صلاح الدین ایوبي به له دې ځایه نور پوځ هم غواړي. قومندان نجلۍ ته وویل چې په 6-7 ورځو کې سوډاني لښکر د دې ځای پر پوځ حمله کوي. فخر دا ټولې خبرې اورېدې. تر نیمایي شپې وروسته یې هغه یوې بلې کوټې ته واستاوه چیرې چې د هغه د ویده کېدو لپاره ځای برابر شوی. نجلۍ او قومندان په بله کوټه کې پاتې شول. د کوټو په منځ کې دروازه وه چې بنده کړای شوه. فخر ته خوب نه ورته. د دروازې سره یې غوږ کېښود نو د خندا غږونه یې واورېدل. بیا د نجلۍ دا غږ واورېده: دا مې د افینو په زور تر دې ځایه راوستی دی او ځان مې د هغه معشوقه کړی و. ما ته د یو ساتونکي اړتیا وه. د افینو کڅوړه په لاره کې پرېوته. که سهار ورته یو خوراک افین ور نه کړای شول نو دی به خفه کړي. تر دې وروسته چې فخر المصری د دویمې کوټې نه د شراب څښلو د راکړې ورکړې او بیا په نفسي خواهش د پوره کولو په وخت کې چې کوم کلمات استعمالېږي واورېدل، ډېره شېبه وروسته یې د قومندان غږ واورېده چې قومندان وویل: اوس موږ لپاره دا سړی بېکاره توکی دی، یا یې بندي کوو او یا یې وژنو. او نجلۍ هم د هغه د خبرو تایید وکړ. فخر المصری په مکمل ډول راویښ شو او له هغه ځایه یې د وتلو او تېښتې فکر کاوه. د شپې وروستی پار و. هغه له کوټې راووت. مغزو یې ورسره ملګرتیا نه کوله. کله به یې دماغ صاف شو خو بیا به تر ډېره وخته پورې بېخبره غوندې و. سهار د روښنایي تر وخته د خطرې له ځایه لرې تللی و. اوس هغه د دواړو خواو د تعقیب له ویرې سره مخ و. دواړو خواو ته یې خپل مرګ لیده. که د خپل پوځ لخوا نیول شوی وای نو هم مجرم و، نو که سوډانیانو نیولی وای نو په سملاسي توګه یې واژه. هغه ټوله ورځ د فرعونیانو په یو کندر کې پټ و. د افینو د عمل له وجې یې له ډېرې ویرې او غوسې نه بدن او دماغ بېکاره شوي و. تر شپې پورې له مزل نه هم لوېدلی و. هغه دا احساس هم کولی نه شول چې شپه ده او که ورځ او یا کوم ځای دی. د هغه په موضوع کې دا اراده هم راغله چې ورشي او هغه نجلۍ ووژني. دا فکر هم ورغی چې که اوښ یا اس لاس ته ورشي ولاړ به شي او د سلطان صلاح الدین ایوبي پښو ته به پرېوځي. خو خیر، هر فکر یې چې کاوه تیاره پرې هم زیاتېده چې د هغه د سترګو په وړاندې یې هر څه تیاره کړي وو. په همدې حالت کې یې دا سړی ولید، خو څرنګه چې هغه جاسوس و نو ځکه یې له فخر المصری سره د مینې او همدردۍ خبرې کولې او علي بن سفیان ته یې راوست. رښتیا شوه چې سوډاني لښکر حمله او بغاوت کوي او دا کار هره شبه کېدای شي. علي بن سفیان رحمت الله علیه فکر کاوه چې خپل باوري قومندانان دي د تیارسۍ په حال کې پرې او سلطان صلاح الدین ایوبي ته خبر ورکړی و، خو د وخت ضایع کېدلو خطره وه. په همدې کې ورته پیغام راغی چې سلطان صلاح الدین ایوبي غوښته. هغه ډېر حیران شو چې سلطان صلاح الدین ایوبي خو په محاذ کې دی، هغه په قاهره کې څه کوي او دلته یې ولې تشریف راوړی. د هغه په لور روان شو. کله چې له سلطان صلاح الدین ایوبي سره ولیدل، سلطان صلاح الدین ایوبي ورته وویل: ما ته خبر راکړل شوی و چې د سمندر پر غاړه د جاسوسانو یوه ډله ده.
له هغوی نه یو څه دلته هم راغلي زما په محاذ کې کوم کار پاتې نه و د مرکز مشرین یې خپلو ملګریو ته وسپارله او دلته راغله زړه مې دومره ارامه و چې دلته مې ډېره لویه خطره احساسوله او علي بن سفیان ته یې وویل د دې ځای حالات څنګه دي علي بن سفیان رحمت الله علیه هغه ته ټوله خبره وکړه او ورته ویې که تاسې غواړئ چې زه د قومندانانو په نیولو د بغاوت د مخنیوي یوه هڅه وکړم او که داسې نه وي نو د سلطان نورالدین زنګي تر مرستې تر رارسېدو پورې به دا کار وکړم زه به د جاسوسانو کار اخلم زموږ پوځ ډېر لږ دی او زه فکر کوم چې د حملې مخه به ونه نیولی شي سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه ورو قدم واخلو سر یې ټیټ و په ژور فکر کې تللی و بیا کېنه او علي بن سفیان ورته وکتل سلطان صلاح الدین ایوبي ودرېد او ویې ویل هو علي ته خپل قوت استعمال کړه د جاسوسانو په وسیله خو د حملې د مخنیوي لپاره نه بلکې د حملې لپاره سوډانیان باید حمله وکړي خو د شپې پر وخت چې زموږ پوځ په خیمو کې ویده وي علي بن سفیان په حیرانتیا سره سلطان صلاح الدین ایوبي ته وکتل سلطان صلاح الدین ایوبي وویل د دې ځای ټول قومندانان راوغواړه او ته هم راشه سلطان صلاح الدین ایوبي علي بن سفیان ته دا لارښوونه هم وکړه چې زما په باب درنه له هغوی انسانانو نه چې زه یې ستاسې په واسطه رابلل غواړم پرته بل هیڅوک خبر نشي چې زه له محاذ راغلی یم د سوډانیانو نه زما دلته د راتلو خبره پټه ساتل بې حده ضروري ده زه په ډېر احتیاط په پټو لارو راغلی یم ورونو په جهادي او سیاسي ډګر کې راز یو داسې شی دی چې د جنګونو ګټل او بایلل ورپورې تړلي دي نو هر مجاهد باید د خپلو جهادي امورو رازونه هر ځای ونه پاشي او له هر چا سره شریک نه کړي خورونو باید دا هم په یاد ولري چې خپل جهادي او د خپلو مهمو کارونو مهم رازونه له هر چا سره شریک نشي او ورونو دا وایي یوه لنډه تبصره اوس به راشو سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه او هغه تاریخي جنگي تکتیک ته چې په واسطه 50,000 سوډاني فوز څنګه مهار کړ درې شپې وروسته قاهره د تیارې شپې په غېږ کې په ژور خوب ویده وه یوه ورځ د مخه د قاهرې خلکو ولیدل چې هغه پوځ چې د مصریانو جوړ شوی و له ښاره بهر وځي هغوی ته ویل شوي و چې پوځ له ښاره بیرون د تمریناتو لپاره ځي د نیل پر غاړې چیرې چې شګلنې ډبرې او غونډۍ وې هلته د دریاب او غونډۍ ترمنځ پوځ ولاړ او خیمې یې ووهلې په پوځ کې پیاده او سپاره دواړه ډوله وو د شپې لومړۍ نیمایي تېره شوې وه چې د قاهرې خوبیولو اوسېدونکو له وړاندې ځایه د قیامت په څېر غوغا واورېده د اسونو د چارګامونو غږونه هم واورېدل شول ویده خلک ټول راویښ شول هغوی ګڼله چې پوځ جنګي تمرینات کوي خو ځواک رانږدې شو او په لوړېدو شو خلک چې بامونو ته وختل ویې لیدل چې وړاندې د نیل د دریاب په غاړه د اور شغلې پورته کېږي د تیارې شپې سینه څیرې کوي او بیا په ښار کې د سلګونو اسونو د ځغاستې غږونه واورېدل شول د ښار اوسېدونکو ته راڅرګنده نه وه چې دا جنګي تمرینات نه دي بلکې سمه جګړه ده او چې کوم اور لګېدلی دی په هغې کې د سوډاني پوځ زیاته برخه جل بل شوه دا د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه یو بېساري جنګي چال هغه په قاهره کې هستوګن پوځ ته د نیل د دریاب په غاړه د شګلنو ډبرو ترمنځ په یو پراخ ډګر کې خیمې وهلې وې علي بن سفیان د خپل هنر څرګندونه کړې وه هغه سوډاني لښکر ته خپل سړي لېږلي وو او د بغاوت اور یې بل کړی و او د هغوی په قومندانانو یې دا پرېکړه کړې وه چې کله د شپې د سلطان صلاح الدین ایوبي پوځ په ژور خوب ویده شي سوډاني پوځ به پرې حمله کوي تر سهاره به یو عسکر وژني او د سوډاني پوځ بله برخه به د روم د بحیرې پر غاړه د سلطان په دیره پوځ د حملې کولو لپاره ولیږي د دغه پرېکړې او پلان سره سم د سوډاني پوځ یوه برخه په ډېره پټه لاره د شپې لخوا د روم سمندرګي د محاذ په لور ولېږل او دویمې برخې یې د نیل پر غاړه پر دیره پوځ حمله وکړه دې پوځ د تیز سیلاب په څېر په 1 میل هومره پلنو شویو خیمو باندې یرغل وکړ او ډېر په چټکۍ سره په ټوله سیمه کې خپاره شول ناڅاپه په خیمو د اور غشي او په تیرو کې لامده د ټوټو په پنډوسکو باندې اور ورول پیل شول له نیل نه هم اور ورول پیل شول خیمو اور واخیست او لمبې اسمان ته پورته شوې سوډاني پوځ په خیمو کې دننه د سلطان صلاح الدین ایوبي کوم عسکر ونه لید هغلته نه آس و نه اوښ و او نه کوم سپور او یا هم پیاده
پوځ هلته ټولې خیمې خالي ولیدې، څوک یې د مقابلې لپاره راپورته نه شول او ناڅاپه اور په خپرېدو شو. هغوی ته معلومه نه وه چې سلطان صلاح الدین ایوبي د شپې په لومړي پار کې پوځ د خیمو ایستلی او د شګلنو کمرونو تر شا پټ کړی او خیمې له وچو وښو ډکې کړي. پر خیمو او وښو یې تیل هم پاشلي وي. هغوی په کښتیو کې کوچني منجنیقونه ایښي وي. د ماښامه وروسته دا ډله د اړتیا وړ ځایونو ته لېږل شوې وه. څنګه چې سوډاني پوځ خیمو ته راورسېد، د سلطان صلاح الدین ایوبي کمین کې ناستو پوځیانو اورین غشي او په نیل کې ولاړه کښتیو کې منجنیقونو د اور پنډوس کې اورول پیل. خیمو چې اور واخیست نو د هغه ځای د وښو او تیلو اور د دوزخ په څېر نمبې وهي. د سوډانیانو آسونو خپل پیاده عسکر تر پښو لاندې کړل. د سپاهیانو لپاره د اور نه وتل ناممکن شول. چیغو د اسمان سینه څیرې کړې وه. اور تیاره شپه په ورځ بدله کړه. د سلطان صلاح الدین ایوبي یو موټی پوځ سوډاني لښکر راګیر کړ. څوک به چې له اوره بچ شول هغوی به د غشي خوراک شول او څوک چې روغ ووتل هغوی وتښتېدل. هلته د سوډانیانو کوم پوځ چې په محاذ کې پر صلاح الدین ایوبي د یرغل لپاره وته، سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه د هغوی لپاره هم لاره سنجولې. یو څو ګروپونه یې په کمین کې کېنولي وو. هغو ګروپونو د پوځ په وروستۍ برخه حمله وکړه چې د هغه له امله په ټول پوځ کې ګډوډي رامنځته شوه. دغو ګروپونو چې په یوه حمله کې څومره زیان رسولی شو ورساوه او په تیاره کې ورک شول، خو بیا هم سوډاني پوځ منظم او بیا روان. په وروستۍ برخه یې بله حمله وشوه. دا برېښنا پړکې سپاره وو چې حمله یې وکړه ورک شول، خو بیا هم تر سهاره پورې د سوډاني پوځ په وروستۍ برخه درې حملې وشوې. سوډاني پوځ د دغو حملو له لاسه بې زړه شوی و. هغوی ته خو د مقابلې کولو وخت هم په لاس ورنغی. د ورځې لخوا قمندانانو د پوځ حوصله په ډېره ګرانه ځای ته راوستله، خو د شپې لخوا د کوشېدو په وخت کې بیا هماغه حالت لکه پرون شپه چې په تېر سوی. د دویمې شپې په تیاره کې پرې غشي واورېدل. هغوی به په تیاره کې د آسونو د ځغاستې غږونه اورېدل چې د هغوی د پوځ په وروستۍ برخه به یې مرګ ژوبله وکړه او بیا به لرې ولاړل، وبه تښتېدل. خیر، پر دوی باندې ټوله شپه همدا حال. 3-4 اروپایي مورخینو چې په هغو کې لین پول او ویلیام په ځانګړې توګه د یادونې وړ دی لیکلي دي چې د دښمن پر زیات شمېر پوځیانو د شپې لخوا په وروستۍ برخه چریکي حمله کول او بیا پټېدل. د سلطان صلاح الدین ایوبي داسې جنګي چال و چې په آینده کې یې صلیبیانو ته زیات زیانونه په همدې طریقه باندې ورسول. په دې ډول به سلطان صلاح الدین ایوبي د دښمن د لښکرو حرکت ډېر سست کړ او دښمن به دې ته اړکاوه چې د هغه د خوښې په ډګر کې ورسره وجنګېږي. چیرې به چې سلطان صلاح الدین ایوبي د جګړې لپاره د دښمن ماتولو ته ځان تیار کړی و. دغه مورخینو د سلطان صلاح الدین ایوبي د دغو سرتیرو د جرأت او چټکتیا ډېره ستاینه کړې ده. ورونو، دلته بیا هم یوې لنډې تبصرې ته ضرورت وینو. هغه دا ورونو، د اسلام په تاریخ کې چې کوم مجاهدینو د الله د دین په لارو کې کومې سرښندنې او قربانۍ ورکړې دي، د اسلام تاریخ یې هم د نومیالۍ او غیرتي مجاهدینو په نوم په خپله غېږ کې ستایي او پرې ویاړي، او همدارنګه د کفار مورخین یې هم په خپل تاریخ کې ځایوي او ستایي. خو بالمقابل چا چې د کفر د ساتنې لپاره او د اسلام په جفا کې ځانونه وژلي یا د مجاهدینو لخوا وژل شوي، د هغوی نوم نه د تاریخ په کومه څنډه کې ښکاري، او که ښکاري هم نو پاته نسل ته د ټنډې داغ او د شرم څلي. خیر، اوس به راسو خپلې کیسې ته. اوس جنگي مبصرین چې د تاریخ له نظره په جنگونو تبصرې کوي وایي چې د اوس د ګوریلایي او کومنډوي جنگونو مؤجد یا مؤسس سلطان صلاح الدین ایوبي دی. هغه په همدې ډول باندې د خپل دښمنانو پلانونه ګډوډول. هغه پر سوډانیانو همدا لاره وازمایله او یوازې په 2 شپو کې د سوډاني پوځ د جګړې جذبه ختمه کړه. د هغوی په قیادت کې کوم دماغ نه و چې لښکر یې بیرته منظم کړی وای. په دې لښکر کې د سوډاني سپاهیانو په جامه کې د علي بن سفیان رحمت الله علیه په څیر شخصیت هم موجود و. هغوی دا اوازه خپره کړه چې له عربو یو لښکر را روان دی چې دوی ټول به ووژني. هغوی د بېزړتوب او تېښتې د میلان په پیدا کولو کې پوره بریالیتوب ترلاسه کړ. پوځ غیر منظم او ګډوډ شو. د نیل په غاړه چې پر دغه پوځ کوم حالت راغلی و هغه دوی ته ډېر عبرتناک او دا اوازه هم غلطه ثابته نه شوه چې له عربو پوځ را روان دی.
د نور الدین زنګي رحمت الله علیه فوز را ورسید چې شمیر یې ډیر زیات نه و. ځینې مؤرخینو 2000 سپاره او 2000 پیاده لیکلي، ځینو نورو یې تر دې شمیر زیات. خو بیا هم دا سلطان صلاح الدین ایوبي ته یوه تکیه په لاس ورغله او هغه په سملاسي توګه دغه پوځ واګې په خپل لاس کې واخیست. په دې حالت کې چې یوې خواته د سودانیانو د 50,000 لښکر یوه برخه د نیل پر غاړه وسوځېده او وتښتېده او یا ځینې یې ونیول شو او بله برخه د روم د سمندرګي په غاړه د چریکي عملیاتو له امله د بېنظمۍ ښکار شوه. د نور الدین زنګي لږ شانتې مرستې کافي وه. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه د دې مرستندوی او خپل فوز په وسیله د سودانیانو عموژنه کولای شو، خو هغه له سیاست نه کار واخیست. د سودانیانو قومندانان یې ونیول او هغوی ته یې دا په ذهنونو کې کېنوله چې د هغوی لپاره د تباهۍ نه پرته بله لار نشته، خو هغه یې تباه کول نه غواړي. قومندانانو هم خپل حالت لیدلی و. اوس هغوی د سلطان صلاح الدین ایوبي له سزا نه په ویره کې، خو سلطان صلاح الدین ایوبي هغوی وبخل او د سزا ورکولو په ځای د سودانیانو پاته پوځیان د عسکري پر ځای دهقانان هغوی ته ځمکې ورکړې او د کروندو په چارو کې ورسره د حکومت لخوا مرستې هم وکړې. بیا یې هغوی ته دا اجازه هم ورکړه چې کله هغوی ځینې څوک ځانونه عسکري خدمت ته وړاندې کوي کولای شي. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه سودانیان یې چې داسې د پوهې او تدبر له لارې له برمه پرې ایستل. صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه د نور الدین زنګي رالیږل شوی فوز او خپل فوز سره یو ځای کړل. په هغوی کې وفادار سودانیان هم شامل کړل او یو منظم فوز یې تر جوړ کړ او د صلیبیانو پر خلاف د حملو پلانونه جوړول پیل کړل. علي بن سفیان رحمت الله علیه ته وویل چې هغه د خپل جاسوسان او کمندو سفاهیان فورا تیار کړل. خو له بلې خوا صلیبیانو هم د جاسوسۍ او رنګکارۍ نظم او اداره په سیمه کې جوړول پیل کړل. ورونو مخکې له دې چې برخه پای ته ورسو د دغې برخې په پای کې یوه تبصره کول غواړم. هغه دا چې د اسلام په تاریخ کې چې د مسلمانانو څومره بریالیتوبونه او استخباراتي نظام مخ ته تللی، بالمقابل کفار هم پر قراره نه دي کېنستلي او د اسلام او مسلمانانو د تخریب لپاره له هر ډول مهماتو څخه کار اخیستی. خو لله الحمد په اوس وخت کې هم مجاهدینو د کفارو هر ډول حربې د الله جل جلاله په نصرت له سخت شکست او نابودۍ سره مخ کړي او ورسره مخ به وي. هغه هم ځکه هغه جنگي وسایل که تیاری دي یا ټانکونه او یا نورې غټې اسلحې چې په اصل کې خالق الله جل جلاله دی، خو د هغه لوی خالق رب جل جلاله نصرت مسلمانانو سره دی. خو مسلمانان باید نور هم د کفارو او منافقینو نورو چالونو او فکری جګړو ته فولاد عزم مجاهدین وروزي لکه څنګه چې روزي. ورونو دا چې صلیبیان بیا هم د سلطان صلاح الدین ایوبي وژنې ته څوک را استوي او وروسته بیا په قاهره کې څه پیښیږي. د 12مې برخې پای.